ګرم، خواږه او ترسکون. د دې وطني کبابو په لیدو سړی فکر کوي چې د افغانستان کوم هوټل دی، خو دا په هامبورګ ښار کې هغه کوڅه ده چې په افغان بازار مشهوره ده. بیل شتراسه یا د بیل واټ ډیری مغازي او هټۍ د افغانانو دي او په اسانۍ پکې وطني توکي موندل کیږي. دیگای چودنی میای از افغانستان. دا چواني دیګ بخارونه له افغانستان راځي. وچ غذایی مواد او نور حبوبات لکه نخود، پیستا او وطني توتان راځي. هر څه چې غواړئ دلته یې موندلی شئ. په دې بازار کې تر ډیره پیرودونکي افغانان، ایرانیان، روسي وګړي او اوکراینیان دي. تر کومه بریده چې دا محصولات په ځایي سوپر مارکیټونو او پلورنځیو کې په اسانۍ نه موندل کیږي، خلک همدې بیل شتراسه ته ورځي. مشتریان تقریبا 50% زموږ تقریبا 50 سلنه پیرودونکي افغانان دي، نور د اوکراین او افریقایي هیوادونو دي. موږ یې زیاتره نورو هټیو ته لیږو. هغه توکي چې له افغانستانه راوړو لکه د دیګ بخارونه او نور دیګونه یوازې له دې امله چې له افغانانو سره مرسته وکړو. افغانستان هم بشه. په دې واټ کې وطني رستورانټونه او خوراک پلورنځي شته چې افغان کډوال پرې د وطن مینه ماتوي او له لرو ځایونو هم دلته ورځي. زیاترین مردمای ما از شهر افغانستان خود ماست که میاین نانای غذاهای. ډیر مشتریان مو افغانان دي چې دلته د افغاني خوړو د خوراک لپاره راځي. خلک چپلی کباب او قابلی پلاو ډیر خوښوي. هغوی چې تازه آلمان ته راځي وطني خواړه خوښوي، ځکه د جرمني د کډوالو په کمپونو کې نه چمتو کیږي، بیا زموږ خواته راځي او خوري. در کمپای ما بیا باز اینجا میان از پیش ما غذا میخورن. دلته د راتلونکو ډیرو افغانانو لپاره دا کوڅه یوازې د پیروپلور ځای نه دی، بلکې په جلا وطنۍ کې د ډیرو لپاره یو عاطفي پناه ځای دی. احساس داسې ښکاره کیږي لکه چې موږ افغانستان کې اوسېږي، په دې خاطر چې دلته افغانان ډیر راځي، د هر قشر نه راځي، پښتانه راځي، تاجک راځي، ازبکان، هزاراګان، ټول مونږ وطنداران راځي دلته. یو ورته ویلی شو چې کوچنی افغانستان درته جوړ شوی ده او ډیر یو ښه فضا منځته راغلی ده، د خوشحالي او د آسایش ځای ده. او په دې بازار کې پر هوټلونو سربیره افغاني او ایراني نانوایان شته چې افغاني او ایراني ډوډۍ پلوري. پرته له شکه افغانان خو ځکه چې موږ افغاني ډوډۍ پخوو خپل افغانستان، افغانان هم ډېر راځي، خو راځي کردان هم راځي، انډیان هم راځي، ایرانیان هم راځي، ډېر خلک دي چې دا ډوډۍ پخوي. هامبورګ د جرمني له هغو ښارونو دی چې ګڼ شمېر افغان کډوال پکې اوسېږي او په ټولنه کې د فعال حضور له امله یې 3 افغان مېرمنې توانېدلې چې په ټاکنو کې ایالتي پارلمان ته بریالۍ شي.